چیز گنے جنتن منم بغیر تابوی رہتن منم ند چیز گنے جنتن منم چې ګرځما را ګرځما اکثر په دغه لاره چې ګرځم را ګرځم اکثر په دغه لاره تیریږي کله کله مې دلبر په دغه لاره اوس ولې راته لاره چې ازغي شیندې کمکله اوس ولې راته لاره چې ازغي شیندې کمکله خو تا یم رسیخ کړی د دغه در په دغه لاره زما تڼاکو پښو ته خو بیخي چې حیران نسې زما تڼاکو پښو ته خو بیخي چې حیران نسې زه وایم چې مشله مې جګر په دغه لاره زما تڼاکو پښو ته خو بیخي چې حیران نسې زه وایم چې مشله مې جګر په دغه لاره دا زه چې په تلو تلو کې کله کینم کله پاسم دا زه چې په تلو تلو کې کله کینم کله پاسم یو ځل را سره څوک و هم سفر په دغه لاره ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو له خپل ورور نصیر تراب نه قبول کو په دلو دلو سلامونه کتونکو نن له موږ سره د مروت خانۍ نه د جنوبي اضلاع نه بلکې زه به په داوی سره دا ووایم چې د پښتونستان د موسیقي د دنیا د فن د دنیا او یا کلن
موږ په سرحد چې د خیال محمد صاحب نه چې ګلوکار نه وه نه به راشي هلې که نه نو زه شاعر ده عبدالرحیم مجذوب صاحب چې کوم ده بیا لا بالا شاعر ده چې عبدالرحیم مجذوب متعلق په ایف چې تا باندې باقاعده سوال کوي د شعر و شاعري باندې متعلق تا باندې سوال کوي چې یار عبدالرحیم مجذوب صاحب څرنګه شاعر ده عبدالرحیم صاحب ما ته چې کوم ده د ډېر ناز نعمات باندې نام یې ساده مکیش دا چې د چې کوم ده بغیر له ما نه په چا باندې د پروګرام نه وکانې په کوي هرې که نه نو زه د موجوده دور چې چوره زه د اقبال بهلول صاحب کلام نه زه مطلب دا د متاثره یم که نه ټیک ده ما به یو وخت چې زړه بدګیا ورسره راشي خو لکه د ده شعر و شاعري ته د سلام
کتونکو زړه مې غواړي چې له مشر سره نورې خبرې وکړو. بهر کې ان شاءالله کوشش وکړو چې وخت په وخت باندې استاد به موږ له تاسو سره مخامخ وکړو. که نه کېږي ناسته پاسه یې ډېره ویر سره کوو، که نه کېدله دغسې به غزل درته ریکارډ کوو. ورنه راجو له استاد نه غزل لرو. یو وارې مو مخکې ریکارډینګ ورنه کاو باران پر شوی سلا و او نن استاد بیا باران شروع ده. بهر کې استاد تراجو او چې داسې نه وي چې بیا مو هغه مخکې باران غوڼه سره وپروي نو غزل به وایي راته چې کوم د دې خوښې غزل وي. خو د در صاحب غزل چې دا استاد هغه به موږ کتونکو ته چې یو وړاندې کړو. Itu Iraq Eman Kalyan. Wah. sta bagher cha ghulamin kablam सर्द नबी सर टिटीन कबलम ज पश्तुनियम द पश्तो पला रवानियम इताहत द चा परदीन कबलम तच सवाए जाना नमा कबुली खपमिन के कमीन कबलम लास्ट खार सोमरा जुलम कांदे रकाबत दबल सलीन कबलम पगैरत बांधे मिजानो माल कुर्बान ले ز सागिर बेगैरतीन कबलम न द चेज गने जनतन मनम बगैरता बवी रहतन मनम न द चेज गने जनतन मन हर खबर दे पगुल बदला हर खबर दे पगुल बदला हो प मोहब्बत के रकाबत न मनम प मोहब्बत के रकाबत न मनम बगैरता बवी रहत न मनम जड़गिया यार दे मरवर कुड़ाना जड़गिया यार दे मरवर कुड़ाना हो दास पुख्तो दास गैरत न मनम दास पुख्तो दास गैरत न मनम नासिहत खो पजड़ सख्त दासे नासिहत खो पजड़ सख्त दासे हो ताब विकड़े मोहब्बत न मनम ताब विकड़े मोहब्बत न मनम न दचेज गने जनत न मनम वाइल दर्द में जड़ पजोर वड़ा दे वाइल दर्द में जड़ पजोर वड़ा दे हो दचा एहसान दचा मिनत न मनम
د چا احسان د چا منت نه من د چا منت نه منم نه د چې زه جنت غنې جنت نه منم ډېر یو بل غزل کله موږ ملګرو سره شریک کړو. زه لکه ډېر په هغه سره وایم په فخر سره وایم چې ما ته موجوده دور چې چوره د اقبال بهلول صاحب کلام مزه راکوي که نه ما ته ډېر کمترین ګلوکار شاعرانو کلام ما ته مزه نه راکوي. بالکل حق نو زه د اقبال بهلول صاحب یو نوی رباعي او نوی غزل ارشاد راگ میک چې تاسو ته وړاندې کوم او ما چې د قوم په بې ننګي نه خفه کېږي دا پښتون به بیا بیخي نه خفه کېږي چې دا څنګه زما یار غریب نواز دی چې زما په غریبي نه خفه کېږي چې خوشحال ترېنه مخلوق په ژوندون وي څوک د هغو په مرګي نه خفه کېږي سخاوت دې په یوه سوال د بوسې تر کړو په غوښتلو خو سخي نه خفه کېږي زما قبر خدای زړه کې د یار جوړ کې چې لما په زندګي نه خفه کېږي بهلول تل کده تهمت په کاڼ ولې خفه مت شې لیوني نه خفه کېږي زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده پاکه خندلي نه وی دا تاوان به ولې کېده پاکه خندلي نه وی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده په هره خوله که تذکره نه وی د ستا د حسن په هره خوله که تذکره نه وی د ستا د حسن زما د عشق ذکر په هر زبان به ولې کېده زما د عشق ذکر په هر زبان به ولې کېده پاکه خندلي نه وی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده تا که د خپل تار تار وربل نمایش نه غوښتلی تا که د خپل تار تار وربل نمایش نه غوښتلی ورنن زما د تار په تار ګریوان به ولې کېده ورنن زما د تار په تار ګریوان به ولې کېده پاکه خندلي نه وی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده کم په خپله عیان کړی
نوی راز د مینې ها کم پخپلا آیان کړی نوی راز د مینې په هر محفل کې ستا زما بیان به ولې کېده ډېر خوشاله په هر محفل کې ستا زما بیان به ولې کېده پاکه خندلي نوی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده واه واه کم افغان په لړزان کړي نوی خپل وطن کې کم افغان په لړزان کړي نوی خپل وطن کې په عیش یقینن دا افغان به ولې کېده په عیش یقینن دا افغان به ولې کېده پاکه خندلي نوی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده کلیوانتوب مې ستا هوښیارو سترګو پټ ساتلی کلیوانتوب مې ستا هوښیارو سترګو پټ ساتلی دا دانای نوم د بهلول نادان به ولې کېده دا دانای نوم د بهلول نادان به ولې کېده پاکه خندلي نوی دا تاوان به ولې کېده زما د زړه ستا د نظر نقصان به ولې کېده په آخر کې زه د نصیر توراب صاحب ډېر شکر گزار یم او د اقبال بهلول صاحب شکر گزار یم اره که نه او مطلب مې دا ده چې موږ ملګرو سره ځي یا نوي کل ته به تاسو څه پیغام ورکو خپل پیغام که ورسره شریک کو نوي ته خو زه دا پیغام ورکوم چې مطلب دا ده چې دو دلش کې دا لوبه مو به دغو قاتونو دلش کې ګریز کوي زبردست غزل غزل ده ډېر اره که نه زه دا دو ته خاص کوم چې دو دی دلش کې غزل په لار واوړي غزل خوند دی دو وچه کې چې یاره غزل چې څه شی دی او څه شی نه دی زبردست ډېر دا زه یو دو ته بیا پر زور اپیل کوم دا نوې طبقې ته اره که نه او په آخر کې یو ځل بیا شکریه ادا کوم وسلام ډېره مننه کتونکو ډېره مننه د استاد نه یو جهان مننه کوم په دې وخت د موږ پروګرام ټیم سر ته رسي د تاسو ورور نصیر توراب له تاسو نه په دې هیلې اجازت غواړم چې پروګرام به مو خوښ سلی د خدای په امان